بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله العظیم. دغه نه مخکې رکوع کې الله جل جلاله د کفارونه د فدیه اخیستلو بیان وکړو چې هغې کې الله نبی علیه السلام او مسلمانو ته اختیار ورکړو چې د کوم بدر کې قیدیون وشول نو که قتل کوئ هم ته اختیار ده او که فدیه په وښولئ د مسلمانو په مشاورت سره نبی علیه السلام فدیه مقرره کړه چې 400 دراهم د یو کس فدیه شوه. نو نن دغه آیتونو کې الله جل جلاله د دې بیان کوي چې دغه کوم کسان چې دي چې د فدیاوې نه اخیستی شوه دې کې ځنې دا ورته ووایي چې موږ جبرن اروستلی شوي یو که نه یو موږ مسلمان. بهر حال الله ورته ووایي چې که چېرته الله ته د تاسې په ایمان کې زړه کې څه خیر ولیدی شو یعنی ایمان چې یقینا تاسې مسلمان یو په هغې ټینګ پوتې شوی نو د کوم څه چې د نه اخیستی شل الله به د دې په مقابله کې نوره په دې نه بهتر شی دیر کي. اوس خو تاسې نه 400 دراهم اخیستی شل په ایمان ټینګ پوتې شي اسلام دې روړل ایمان دې روړل نو په دې نه به الله پاک بهتر دیر کوي. او که چېرته خیانت مو وکړو نو مخکې مو هم دغه خیانت کړی و په هغې باندې الله جل جلاله عالم ده بیا به الله پاک د نه انتقام اخلي او د هغې نه بعد به مهاجرین او انصار کې موخات به ایچاره قایمه شوې وه د میراث مسایل به ذکر شي او په دې باندې به د دغې صورت اختتام وشي د سوره انفال او بیا پسې سوره توبه ده. نو سوره توبه د مضمون په حواله سره د دغې صورت سره متصل یو مضمون یې ده. دغه صورت کې هم د جهاد بیانو د جهاد احکاماتو د جهاد د پوره کوم قوانین دي دا بیان شول. په د بل صورت کې هم بعینه دغه احکامات دي نو د دې د وجې نه په هغې منځ کې بسم الله ذکر شوي نه ده. نوره تفصیل به موږ چې کله سوره توبه شروع کوو که خیري سبو ته نو هلته کې به هغه بیان کوو. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى اے مبارک پیغمبره قل ورته ووایه لمن هغه چاته فی ایدیکم چې د توسې په لسونو کې دي من الاسرى د قیدیونو نه لکه عباس رضی الله عنه پکې موجود ده عقیل دی علی رضی الله عنه هم پکې موجود و نور کسان د نبی علی سلام خپل زوم ابو العاص هم پکې موجود و. الله ته فرمایي دا ته و چې ان یعلم الله فی قلوبکم یعلم په معنا دی اظهار سره کچرتا ظاهر کا الله پاک تاسې په زړونو کې خیرن خیر ایمان یوتکم خیرا نو تاسې ته به دیر کې خیرن بهتر شی مما د هغه شی نه اخذ منکم چې د تاسې نه اخیستی شو د فدیې نه ویغفر لکم الله جل جلاله بخشش ته وکړي د ګناهونو دی تاسې مخکې مو کفر حالت کې چې کوم څه کړي الله به هغه ټول ته معاف کړي والله غفور رحیم الله جل جلاله بخشونکی ذات رحم کوونکی ذات ده. نو بیا په یوه موقع کې داسې وشول چې حضرت علی حضرمی رضی الله تعالی عنہ د بحرین علاقې ته نبی علیه السلام استولو هلته کې جهاد یو کو مال غنیمت کې ډېر لوی مال
دا په ګوتې باندې ورغه نبی علیہ السلام مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې نوستا علیہ السلام ته چې دار ستوي کا نو ار سې توي کړل عباس رضی الله دا تر دا وته وی چې ترا دوی ته ول چې الله ودار سره کړی و چې کچیرتا د تو سي زړه کې څه خیر و دا الله ظاهر کو ایمان او کوم ستنه او خستایشل نو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم د هغې نه به تاسو ته بهتر او ډېر کوی شي د الله پیغمبر مونه مو هم ډبل وخوستي وو د عقیل جرمنا مې هم پرې کړې وه خپله فدیه مې هم پرې کړې وه نو اوس په د الله هغه واده ظاهریږي او رښتونې کېږي بویته چې وخوله نو څومره وړی شي داسې دغه خپله کپړه یا پړکای و سره دا ورته وړکو او د راهب مې وروړول دومره مقدار سره چې چګوای یې نه شول وی نبی علیه السلام د الله پیغمبره چاته و چې چګې کي نبی علیه السلام چې نه در چګوای به نشي خپله چې ورڅومره وړای شي خورا وی ناکام یې کړل چې بیا وکتل بیا یې نشل چګوای وی چې ته خو لږ کوشش سره وکړه وی نه دا نشته پکې خپله چې څومره چګوای شو نو هغې نوره یې ناکام کړل بیا چې څومره په خپله چګوای شل په مشکل سره یې چک کړله نو بهرحال هغه واده هم الله سره رښتونې کړله وان یریدو خیانتک او نبی علیه السلام ووایي چې د مو تر هغه خرسته وکسوی چې په مال باندې څومره خریص دی چې چګوای هم نشي چې بیا هم کوشش کوي چې زه د ټول یوسم وان یریدو نبی علیه السلام سره ګوره د مال هېڅ حیثیت نه و په دا مسجد کې دومره دراهم نو دا به نوره څومره چې دته یې دومره اختیار وکړي چې ورا چې څومره ورې نن مې هم ملګري سره مجلس وکړو چې په یوه غزوه کې د فتح مکه نه بعد لوی مال غنیمت جمع شو نو د مکې خلک نوي مسلمان وو نبی علیه السلام د هغې د تالیف قلوب د پوره چې زړونو کې نوره هم د مسلمانو سره د اسلام سره محبت هغه پیدا شي مضبوط شي نو چاته یې 200 او زیو ګډې ورکوه چاته یې 100 ورکوه چاته 300 ورکوه انصار چې کوم هغې ته برخه کمه ورسېده چاته ونه رسېده نو ځینې کسانو په زړونو کې دا روغله ویل څرګنده شوه نه چې لکه نبی علیه السلام باندې خپله رشتهداري او د قومیت خبره دا په غالبه شوه ځکه چې دا خو مخکې مکې خلک خو مسلمان نه وو دشمن یې وو اوس چې روغل او سره میلاو شول نبی علیه السلام بیا همدردی سره شروع کړی دی نو دا خبرې چې علیه السلام ته ورسېدې د انصار یې ټول جمع کړل د مدینې منورې خلک او یې ته وایي چې تاسې طرف نه مو ته داسې خبرې ورسېدلې نو مشرون چک شول وی الله پیغمبره دغه کسانې سنجیده کسانې د خبره کړې نه دو کوم نوجوان طبقه چې دو نو هغې دغه خبره کړې خو په دې بنیاد نه چې یاره هغې ته زی او ګډې ډېرې میلاو شولې د هغې اندازه داسې دو چې لکه موږ نه نبي علیه السلام بس روان ده حالانکې موږ کې دومره ټیم تېر کړه دومره قربانۍ موږ خلکو یې سره وکړلې نوره هم کوي خو نبي علیه السلام دا لکه چې موږ نه جدا کېږي معلومیږي داسې د عمل نه علیه السلام ډېر اوږد تقریر وکړه خو په هغې کې ورته دا ووې چې داسې کله هم نشي کېدی چې زه به یې تاسې نه درومه چې تاسې په دې نه ورځي چې خلک د ځون سره او ځای او ګډې بوځي وشونه بوځي او تاسې د ځون سره د الله پیغمبر بوځئ خپل کلي وطن ته نبی علیه السلام ګوره 53 سال زندگی دا په مکه معظمه کې تېره کړې 40 سال باندې نبوت میلاو د مکه کې بیا 13 سال دا د نبوت کلونه یې دلته تېر کړي تکلیفونه ستړي ستمنې سپکې هلکې تېرې شوي دي په مسلمانو هم په نبي علیه السلام بېذات او بیا د هجرت ورته اجازت شوه حکم شوه د نبي علیه السلام 10 ساله زندګي دا په مدینه منوره کې تېره کړې نبي علیه السلام چې زه به د انصارو سره وم زه به دلته کې دفن کېږو هم وفات کېږو به هم نو علیه السلام هم په دغه موقع کې تر څو پورې چې مکمل دراهم ختم شوي نه تقسیم نه نبی علیه السلام د خپل زوی نه چک نه شو وان یریدو خیانتک او که چېرته دوی اراده لري دغه کوي د خیانت د تو سره فقد خانوا الله نو تحقیق سره دوی خیانت کړو د الله پاک سره من قبل د دې نه مخکې چې عالم ارواح کې خو وعده کړی دی ایمان الستو بربکم قالوا بلا چې الله وی ته چې رب مونږ چې ویل نه یمو نو دا دې اوس کفر کړو دا خیانت د الله سره کړه ده بیا دوی کوي والله علیم فامکن منهم نو امکن ونه دې امکنکم منهم بیا الله پاک قدرت تستدیر ک په دوی باندې
یعنی دا دین بدر کې در باندې قیدیون کړل. والله علیم حکیم، الله جل جلاله دې ډېر علم ول ذات حکمت ول ذات تا. ان الذين امنوا بشکا کسان دوی ایمان وروړو هاجر دوی هجرت وکړو وجاهدوا باموالهم دوی جهاد وکړو خپل مالونو سره او انفسهم خپل نفسونو سره فی سبیل الله الله پاک لار کې. والذین آووا ونصروا کسان آووا چې دوی ټکانه ورکړه دغه مهاجرینو ته ونصروا دوی امداد دي دوی وکړو. اولئک بعضهم اولیاء بعض، دغه کسان دوی بعضی دي دوی اولیاء او بعض اولیاء معنا دی وارث سره دوی وارث دي بعضی دي. نو دا چې کوم مهاجرین صحابه د مدینه منورې ته لوړل نو هلته کې د هغې سره هېڅ نه کور و نه مال دولت و، ځکه 400 نه پوتې شول په مکه معظمه کې. انصارو په خپله کې دا مشوره او میټینګ وکړو چې د موږ څه شی هم دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی منځ کې اوله بایچاره قایم کړه چې دا د فلونکي ورور ده، دا د فلونکي ورور ده، دا د فلونکي علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته په ژړو وروه چې الله پیغمبره هر یو کس ته د خپل ورور مقرر کړ، موږ خو څوک ښه پوتې نه شول، زه خو چا نه شو پوتې. علیه الصلاۃ والسلام نو اوس پوه چونې چې زه د تو ورور یې که نه او ته د مو ورور یې. نو علي رضی الله فرمایي په دې نه معتبره د خوښۍ خبره ونه رسېدله. نو دغه د مدینې منورې خلکو انصارو په خپله کې میټینګ وکړو چې هر څه به سره نیموو. زه نه پکې داسې صحابه هم راوته ورته ویل چې د مو دوې ښځې دي، اول یې ته وکړه په یو وخت کې یا پرده نه وه چې کومه د تو پسند وي هغې ته به زه طلاق ته ورکړو ته بیا نکاح خو سره وکړه. خو لیکن دوی دا هېڅ هم قبول ونه نه کړل. ورته ویل چې نه موږ تاجر خلک یو او په دې مځکې پټوي په ایسوب کې تو موږ پوهېږو نه، لہذا دمره څه فلحال وکړئ چې موږ تجارت په باندې شروع کړو. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم پکې و. بیا تجارت کې کو چې د ده نه بل مالدار په مدینې منورې کې هم بیا څوک نشو پوتې. نو د دوی اوس د میراث مسله دا وه چې د دغې مسلمان چې د مکې نه رغله ده په مدینه منوره کې ده دا مړ شي، د دې میراث په څوک وړي؟ د کوم انصاري سره چې مواخات به اجاره کوي مشوي د دغې وارث دغه ده. په مکه کې د ده ورور موجود ده، مسلمان ده، د میراث نشي وړی. دا حکم د دغې زوی رسېوو. خو چې کله دغه مکه معظمه دا په هغه وخت کې دارالحرب وه، یو د دارالحرب یو د دارالاسلام یو د دارالامن. دارالاسلام هغې چاته ویل شي هغه زوی ته وي چې په هغې زوی کې مکمل اسلامي نظام قوانین دا قایم وي او نفیذ کېږي هم ټول مسلمان موجود وي. دارالحرب دا هغه ده چې په هغې زوی کې په اسلام کوم اعمال دي فرایض دي په هغې باندې پابندي په مسلمان نه شي کوی، دا دارالحرب ده. دارالامن هغه ده چې په هغه ځای کې نه مکمل اسلام قایم او نافذ وي او نه د اسلام په قوانینو او په عباداتو باندې پابندي وي. نو په موجوده وخت کې په د دنیا کې چې نظر وچو نو دارالحرب هم چې ته ځای کا پوتې نه ده، ځکه چې په یو ځای کې هم په مسلمان اگر چې د کفارو ملک ته او په مسلمان به شاید چې پابندي نه وي خو که یې پابندي بیا دا دارالحرب ده، خو که پابندي په نه دي د په عباداتو باندې بیا دا دارالامن ده. دارنګې د موږ خپل ملک دا دارالاسلام نه ده، دا دارالامن ده. او دارنګې د افغانستان د حالاتو نه پوره زه خبر نه چې په هغې کې اوس څه طریقې کار ده، څرنګې قانون ده وغیره. که چېرته هلته کې مکمل اوس اسلام نافذ وي، اسلامي قوانین هغه رایج کېږي نافذ کېږي، نو بیا هغه چې دا دارالاسلام ده. نو بهرحال چې کوم کسان دا په دارالحرب مکه په هغه وخت کې دارالحرب و، ځکه چې په اسلام پابندي وه ورباندې، نو هغې ځای کې مسلمان دا مدینه کې څوک مسلمان مړ شو د هغې ته هغې میراث نه میلویږي، دغې انصاري ته به میلویږي. بیا چې کله مکه دارالاسلام شو او ټول پکې مسلمان شل نو بیا دغه حکم الله منسوخ کړ. اوس حقیقي ورور د دغې کس چې څوک ته اوس په میراث دی هغې اخره پورې دا مسله چلېږي. والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم دغه کسان دغه انصار دی دغې مهاجرینو وارث دی بعض دی. والذین آمنوا ولم یهاجروا هغه کسان چې د ایمان وروړه دوی هجرت یې نه ده کړه. ما لکم من ولایتهم نشته دوی د پوره من ولایتهم د وراثت دوی نه من شیء د هېڅ شی نه هم هجرت یې د څه مجبورۍ د وجې نه نشه کوی. حتی یهاجروا تر دې پورې چې کله دوی هجرت وکړي هلته ورورسي بیا دی د هغې وارث ته. وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر که چېرته
دوی امداد طلب کوي د تو سینه مسلمانو فی الدین په دینی معاملہ کې. اوس په یو ځای کې مثلا مسلمان دی هغه باندې ظلم کیږي، کافر په ملک کې دی را دي او مسلمان ملک خپل باندې مضبوط تا هغه امداد دی نه غوښته تب دی هغه امداد کوي او کچیرته نه کوي تب هم په فتنه کې سره مبتلا شي. کافر دا به در باندې غالب شي سبو په تو باندې هم غلبه حاصله کی. البته یو کافر ملک ته په هغه کې مسلمان موجود ده په مسلمان باندې ظلم کیږي خو د هغې د دغې مسلمان د ملک سره معاهدات دي چې جنگ به نه کوو وغیره وغیره. نو په دغه وخت کې سفارتي کوم تعلقات دي په هغې ذریعې سره به دا مسله حل کوي، جبر نشي کوی، حمله ته په نشي کوی. د قرآن بیان وان استنصروکم فی الدین او کچیرته دغه مسلمان چې د کافر په ملک دی او په هغې باندې ظلم کوی شي دوی امداد ترې طلب کړي فی الدین په دینی معامله کې فعلیکم النصر نو په توسې باندې مسلمانو د دوی نصرت لازم ده د کفارو نه الا علی قوم بینکم مگر په هغه قوم باندې چې منځ د توسې کې مسلمانو و بینهم او په منځ د کفارو کې میثاقنا وعده د میثاق ته معاهدات د عدم قتال والله بما تعملون بصیر. الله پاک په اعمال تاسو کوي کتون کدا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او هغه کسان چې دوی کافرون دي بعضهم اولیاء بعض بعضی دوی وارث دي بعضی دي الا تفعلوه د ما قبل سره لګیدل دي الا تفعلوه کثیرته تاسو نه کوي نصرت دغه مسلمانو تکون فتنه فی الارض نو دا وشي سبب دی فتنه دی عذاب فی الارض پم زکه کې وفساد کبیر او دا فساد لوی شي په قوت کفر سره کفر بدر باندې غالب شي. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله هغه کسان دوی ایمان ورو دوی هجرت وکړو دوی جهاد وکړ یار د الله پاک کې والذین او هغه کسان چې دوی ټیکانای ورکړه ونصروا دوی امداد یو کو اولئک هم المؤمنون حقا نو دغه کسان دا مؤمنین دی حقا پر اشتیا باندې دا مهاجرین دغه انصار دا ټول مؤمنین په حق باندې دي. او شیعه ابوبکر ته لګیای چې دا کافر ده، شیعه عمر ته لګیای چې دا کافر ده، نه ته مسلمان یا هغه کافر ده. قرآن ویته چې اولئک هم المؤمنون حقا دا صحابه دی نور څوک نه دی چې دا مؤمنین په حق باندې دي. نو دغه کسانو دغه صحابه او چې ایمان دغه په قرآن ثابت تا او دغه د انکار کوي په دای په خپل باندې کافر دی. شیعه په کفر کې به شک شوبه نشته. هغه شیعه کې ډېر ډېر دي ټول کافر نه دي. چې کوم د عائشہ رضی الله تعالی عنها د پاکدمنۍ انکار کوي دا کافر ده. د صحابه خصوصا د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د صحابیت انکار کوي نو دا کافر ده. او که کوم داسې پکې نه نو بیا په هغې باندې کفر فتوا نشته. دغه رنګ په بریلیونو کې د چا چې هغه عقیده ای چې پیغمبر حاضر او ناظر ده او اولیاء چې دي دغه حاضر او ناظر دي او دا چې دي دغه د تصرف ته هغې قایل دي علم غیب ته ثابتوي نو دا چې دا کافر دي. او که کوم پکې دغه عقیده نه وي نو بیا په هغې د کفر فتوا نشته ده. لهم مغفرت و رزق کریم دوی لره مغفرت او رزق کریم عزتمند په جنت کې. والذین آمنوا من بعد وهاجروا کسان چې دوی ایمان وروړو من بعد دغه سابقینو نه وهاجروا هجرت یو کو وجاهدوا دوی جهاد کو ما کنتم سمایت کې فاولئک منکم نو دا هم دي تاسو نه دي اے مهاجرین او انصار اولو الارحام بعضهم اولا ببعض او اصحاب د اقرب بدرای ولا رشتہ دارای ولا بعضهم بعضی دي دوی اولا د زیود حقدار دي به بعضین په بعضی سره فی کتاب الله دی الله پاک په کتاب کې ان الله بكل شیء علیم.